السلام علیکم ګرانو ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ وایاست. یوه ښه ورځ به مو پیل کړې وي. ملګرو، نن درته بیا هم د یوې نوې طریقې سره حاضر شوی یم. هیله ده چې دغه طریقه مو خوښه شي او ګټه ترې واخلئ. ملګرو، طریقه په دې ډول ده چې څنګه کولی شو د افغانستان د هر سیمې کارت چې کوم انټرنیټ بنډلې دي یا د SMS بنډلې یا د دقیقو یعنې چا سره غږیږي د هغه بنډل دي او یا د هر سیمې کارت سیټینګ تاسو په خپله په دې موبایل کې کتلی شئ او جوړولی شئ، تر څو د هغه په ذریعه کولی شئ چې د انټرنیټ استعمال کړئ. نو که تاسو هم غواړئ د هر سیمې کارت همدا رقم انټرنیټ بنډلې معلومې کړئ یا د دقیقو بنډلې معلومې کړئ، نو تاسو به راشئ او یو اپلیکیشن ده، هغه به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې د هغه لینک درکړم. هغه تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کولی شئ. هغه دا اپ ده دوستانو. دا چې کله تاسو ووایئ نو دلته تاسو ته د افغانستان 5 رقمه سیم کارتونه دي: MTN، اتصالات، افغان، بسیم روشان، سلام. دا سیم کارتونه دي دوستانو. زه اوس تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو دا بنډلې معلومې کړو. لومړی به راشئ د هر سیم کارت چې تاسو غواړئ هغه معلوم کړئ، نو هغه به کلیک کړئ. مثلا زه اوس تاسو ته یو دانه کلیک کوم MTN. دا مو چې کله کلیک کړئ دلته دوستانو دا سروې دغلته تاسو د انټرنیټ بنډل سیټینګ یا پیسو معلومولو هر څه چې پیسې چاته لیږي هر معلومات دلته دا وایي دوستانو. دلته وګورئ دوستانو چیک بیلانس، په دې باندې تاسو کولی شئ چې پیسې وګورئ او د لانچ د دغه هم دوستانو یو دانه سیټینګ د کریډیټ سنټ کریډیټ دا هم دلته کولی شئ دوستانو. دلته تاسو ګورئ دغه ځای کې تاسو پیسې ولیکئ او دلته نمبر تاسو به نو په اسانۍ سره خپل ملګري یا بل چاته پیسې ولیکئ. او دا APN سیټینګ، دا APN سیټینګ دوستانو د هر سیمې کارت سیټینګ ده چې د دې په ذریعه MTN ډیټا خلاصیږي. دا که تاسو په خپل موبایل کې نه وي جوړ کړی نو نه تاسو ته به ډیټا هیڅکله هم نه خلاصیږي. دا هغه ده. دا دوستان تاسو که اوس ګورو د انټرنیټ بنډلې څنګه کتل کېږي، نو انټرنیټ بنډل به کلیک کړئ. دا دوستانو اوس دلته تاسو د ډیلي یعنې د ورځې بنډلې دي دا ټولې دوستانو. دلته بیا د اونۍ بنډلې راځي، دلته بیا میاشتې او دلته بیا د شپې بنډل راځي دوستانو. او دا رقم مثلا دلته د میسیج بنډل یعنې SMS دا دوستان دا د ورځې بنډل ده او دا دغسې د اونۍ بیا د میاشتې او داسې نور پسې راځي دوستان. دا هم د وایس یعنې کال چې چاته کوي د چا سره غږیږي د هغه بنډل دي. دغه کې دوستان مختلفې بنډل دي. تاسو ځان ته خپله هر یو مکمل معلومات درته تشریح کړي دي چې په دې ډول تاسو دا فالولی شئ او په دې ډول یې غیر فالولی شئ. نو دا ډېره ښکلې او اسانه طریقه وه چې ډېر خلک دا طریقې ته اړتیا لري او ډېر خلک مجبور دي له یو بل څخه پوښتنې کوي چې مثلا ماته د انټرنیټ سیټینګ جوړ کړه یا پلانکای پیکیج په څو ده څنګه پرې کېږي. نو که تاسو سره دا اپلیکیشن وي هېڅ ستونزه به نه لرئ، هېچا ته به نه وي سار. نو نن سبا خو باید هر څوک دا اپلیکیشن ځان سره ولري تر څو ځان ته خپله یو ښه پیکیج پیدا کړي او هغه فعال کړي. نو که تاسو هم غواړئ دغه پیکیج ځان ته فعال کړئ نو دا اپلیکیشن درسره انسټال کړئ. او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ. د نورو تر څو چې زه بیا ستاسو هم لپاره یوه نوې ویډیو راوړم نو تاسو دا ویډیو د نورو ملګرو سره شریکه کړئ. ښه وخت ولرئ، ښې شېبې ملګرو.